د پاکستان طالب نامه یک ټلویزیون د 12 بجو خبري ټولګه ته خراغلاس نن شنبه د لړم یا اقرب دریمه چې د اکتوبر میاشتې 15 نیټې سره برابر ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. په استانبول کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ غونډه. ذبیح الله مجاهد وایي چې د کورنۍ چارو وزارت مرستیال په مشرۍ یو افغان پلاوی د خبرو اترو لپاره ترکیې ته سفر کړی دی. په هند کې د داعش د 2 غړو نیول کېدل. پولیس وایي چې د داعش ډلې 2 غړي نیولې چې غوښتل یې په ګڼ میشتو سیمو کې ترهګریز بریدونه ترسره کړي. او په پاکستان کې د تیر کال په پرتله د 80 سلنه امنیتي پیښو زیاتوالی. په پیل کې هم پام وکړئ یو تازه خبر ده. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د سعودي عربستان د دلته انټرنیشنل کمپنۍ له اجرایوي رئیس شاهر التقی او د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره وکتل. په دې لیدنه کې دواړو لورو د افغانستان د طبیعي ګازو د اکتشاف، استخراج او د نللیکو د غځولو پر موضوعاتو مفصلې خبرې وکړې. د دلته انټرنیشنل اجرایوي رئیس د افغانستان د نفت او ګاز په برخه کې د پانګونې لپاره خپل لیوالتیا څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې افغان انجینرانو سره به خپل تخنیکی تجربې او مسلکي مهارتونه شریک کړي. په پای کې دواړو لورو د اقتصادي همکارۍ د پیاوړتیا او د ګډو پروژو د ارزونې پر دوام هوکړه وکړه. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند د سعودي عربستان د دلته انټرنیشنل کمپنۍ له اجرایوي رئیس ښاغلي شاهر التقی سره داسې مهال چې د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم حضور درلود وکتل. په دې لیدنه کې دواړو لورو د ګازو د اکتشاف، استخراج او د ګازو د نللیکو غځولو په اړه خبرې وکړې. د دغه شرکت اجرایوي رئیس د افغانستان د نفت او ګازو په برخه کې د پانګونې لپاره لیوالتیا څرګنده کړه او ژمنه وکړه له افغان انجینرانو سره به خپلې تجربې شریکې کړي. په افغانستان کې د پانګونې په موخه د سعودي عربستان د پانګوالو لیوالتیا د اهمیت وړ موضوع ده او په ځانګړې توګه د نفت او ګازو په استخراج، توزیع او د نللیکو په غځولو کې سعودیان کافي تجربې لري. استمه کېږي په دې برخه کې موثر تمام شي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د کورنیو چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب په مشرۍ یو افغان پلاوی د خبرو اترو لپاره ترکیې ته سفر کړی دی. د مجاهد پر وینا دا ناسته د دوحې هوکړې د تعقیب په موخه ترسره کیږي او د پاتې موضوعاتو پر سر به بحث وشي. ټاکل شوی چې دواړه لوري د څار او نظارت د میکانیزم پر جوړولو یو د بل ملي حاکمیت ته د درناوي په پاکستان کې د امنیتي ستونزو د اصلي عواملو په درک، سوداګریزو چارو د خنډونو پر لرې کولو او د کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي په اړه خبرې اترې وکړې. دا خبرې اترې د قطر له ناستې وروسته دویم پړاو بلل کېږي چې په هغه ناسته کې دواړو لورو د اوربند پر دوام سلا کړې وه. تمه ده چې نننۍ غونډه به د افغان او پاکستاني لورو ترمنځ د همکارۍ په پیاوړتیا او د شته اختلافاتو په حل کې مرسته وکړي. د هند د پلازمینې نوي ډیلي پولیسو ویلي چې د داعش ډلې 2 غړي نیولې. چارواکو ویلي نیول شوي کسان د ښار په ګڼ میشتو سیمو کې د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو پلان درلود. پولیسو د محمد عدنان مشهور په ابو محرب او ابو محمد په نوم 2 کسان نیولې چې د هند د اترا پردیش او مدي پردیش ایالتونو اوسیدونکي دي. د چارواکو پر وینا له دوی سره د داعش تور بیرغ، د لاسي بمونو د جوړولو لارښوونو او نور شکمن اسناد هم موندل شوي. پولیس وايي دواړو کسانو د ټولنیزو شبکو له لارې د افراط پالنې ډلې د تبلیغاتو او نوي کسان د جذب هڅې کولې. د افغانستان د اسلامي امارت رهبر د کونړ پر سیند اوبو د برېښنا بند د جوړولو امر کړی چې ژر تر ژره د کورني برېښنا تولید زیات کړي او له ګاونډیو هیوادونو د انرژۍ په واردولو باندې تکیه کمه کړي. د اسلامي امارت د هڅو په دوام کې چې موخه یې د ګاونډي هیوادونو د برېښنا له وارداتو د اتکا کمول او د هیواد په کچه ځان بسیا ته رسیدل دي. د اسلامي امارت مشر د کونړ پر سیند د برېښنا بند د جوړولو امر ورکړی. د انرژۍ او اوبو وزیر عبداللطیف منصور وایي چې
د دې بند د جوړولو موضوع د پخواني حکومت پر مهال هم مطرح وه او پاکستان هغه وخت منلې وه چې دا پروژه به یې په زیان نه وي. ښاغلي منصور زیاته کړې چې دا اوبه د افغانانو دي او د هېواد د ګټې لپاره به ترې استفاده کیږي او له افغان سوداګرو یې غوښتي چې د دې بند په جوړولو کې له حکومت سره مرسته وکړي. نو دا د افغانانو اوبه دي باید په خپله ګټه استعمال کړو، دا هیڅ چاته ضرر هم نه رسېږي او دا داسې ده چې فقط د اوبو نه استفاده کېږي، بیرته دا اوبه هم دغه کونړ سیند ته بهېږي، دا چېرته منحرف کېږي، هېڅ چاته یې تاوان ورسېږي. نو فلهذا څوک د تشویش هم نه کوي. موږ چې څومره اسناد کتلي دي د رئیس جمهوریت په وخت کې دا موضوع راپورته شوې وه، له دې سره پاکستان هم موافقه ښودلې ده، یعنې دا د تشویش وړ نه ده چې هغو هم مطالعات دلته کړي وي، هغو ته هم ضرر نه رسېږي. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان د دې بند جوړول د هېواد د ځان بسیا په لور یو مهم ګام بولي او له خلکو غواړي چې په دې برخه کې له اسلامي امارت سره همکاري وکړي. بند برق بالای دریای کنر یکی از آرزوهای دیرینه مردم افغانستان است. در این عرصه من مطمئن هستم که تمام تجارا و تمام مردمی که وسط توان دارند با دولت همکار هستند. انشالله که این بند آباد شود. اول خب به فایده افغانستان است در بخش زراعت ما، در بخش برق ما و همچنان در بخش اقتصاد به ولایت‌هایی که نزدیک کنر هستند خیلی موثر تمام میشه. خوشحال هستم که باز هم مسئله بند برق کنر روی دست میه، اگرچه این پروژه زمان داود خان است که حدود 50 سال است که ما منتظر از این هستیم که چنین کار صورت بگیره، ولی زیادتر اقلام مشکلات منطقوی زیادتر داره و به خصوص پاکستانی ها در صدد از این هستند که همیشه خنثی شود. خو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي افغانستان د طبیعي زیرمو بډایه هېواد دی او له اسلامي امارته غواړي چې د هېواد اقتصادي ودې لپاره د اوبو، لمر او کرنیزو سرچینو به اغیزمن استعمال جدی پام وکړي. افغانستان در پهلوی سایر غنامندی هایی که داره از نگاه داشتن منابع تجدیدپذیر هم غنامند است. ما از مجرای آفتاب هم میتونیم برق و انرژی تولید کرده باشیم، از مجرای آب هم و سایر مجاری که در افغانستان قابل دسترس است، حتی زراعت هم. هرگاه به شکل درستش و میکانیزم لازم ما زراعت هم میکانیزه کرده باشیم، ما دست بالا در زراعت می داشته باشیم و به شکل درستش از آب و این طرف از آفتاب استفاده لازم کرده باشیم، برق خوبتر میتونیم داشته باشیم. افغانستان د مهال سختې د برېښنا کمښت سره مخ دی، په ځانګړې توګه د ژمي په موسم کې، او ډیری کارپوهان د هېواد د طبیعي سرچینو د کارولو غوښتنه کوي څو دغه ستونزه حل شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د خپلو برېښنایي اړتیاوو د پوره کولو لپاره تر ډیره له ګاونډي هېوادونو په ځانګړي ډول له ایران، ازبکستان او تاجکستان برېښنا واردوي. د کونړ د برېښنا بند په څیر د اوبو برېښنا پروژې د دولت د اوږدمهاله ستراتیژۍ برخه ده چې موخه یې د برېښنا په برخه کې ځان بسیا او د وارداتو له اتکا راکمول دي. د ملګرو ملتونو د اتیایمې کلیزې په مناسبت د هند د بهرنیو چارو وزیر پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي ویلي دي چې د امنیت شورا یو له ځواکمنو هیوادونو د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. ښاغلي جي شنکر د پهلګام برید ته په اشارې سره ویلي چې د سازمان دوامدار اغېزمن فعالیت په داسې حال کې چې ځینې هیوادونه یې په ښکاره ډول په چارو کې لاسوهنه کوي یوه لویه ننګونه بلل کیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت دفتر خبرداری ورکړی چې افغانستان په نړۍ کې یو له سختو بشري بحرانونو سره مخ دی. ویشتمه د ملګرو ملتونو د جوړېدو له ورځې سره برابره ده. دا سازمان د دویمې نړیواله جګړې له پای ته رسېدو وروسته د نړیوال امنیت او د سولې د ټینګښت په موخه رامنځته شو. د هند د بهرنیو چارو وزیر جي شنکر د دې ورځې د لمانځنې په مناسبت په خپله وینا کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو دوام او موثریت د ځینو هیوادونو د ښکاره لاسوهنو له امله له جدي ننګونو سره مخ دی. نوموړي د پهلګام تروریستي برید ته په اشارې سره بې له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي زیاته کړې چې د دې سازمان د ترهګرۍ ضد هڅې محدودې پاتې دي، په ځانګړي ډول هغه مهال چې یو له دایمي غړو هیوادونو څخه د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو دفتر یونما په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. دغه دفتر یو ځل بیا د سولې، بشري حقونو او دوامداره پرمختګ پر ملاتړ ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغان ولس سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش هم د دې ورځې په مناسبت ویلي چې ملګري ملتونه تل د دایمي سولې، د بشري حقونو د ترویج او فقر او لوږې پر ضد د مبارزې لپاره هڅې کوي. مالی محدودیتونه هم د اندېښنې نوې سرچینه ګرځېدلې ده. د ملګرو ملتونو بقا اوس له لویو نړیوالو ننګونو څخه شمیرل کیږي. کله چې د دې سازمان یو دایمي غړی له هغه سازمانونو ملاتړ کوي چې د القاعدې په څیر وحشانه بریدونه ترسره کوي، نو که قربانیان او عاملین د ترهګر په نړیوالې تګلارې کې په یوه کتار کې ودرول شي، نړۍ به تر کومه د بې باورۍ او بدګمانۍ ښکار نشي. او که د سولې او نړیوال امنیت ساتنه یوازې په شعارونو محدوده شي، د نړۍ د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ وضعیت به لا هم اندېښمن وي. هرچند در اوایل سازمان ملل در اقصا نقاط جهان دارای دستاوردهایی بود، ولی متاسفانه در سالیان آخر کارکردهای سازمان ملل رنگ آنچنان به کامیابی نداشته و در عملیه های خود خصوصا در قسمت صلح، حقوق بشر و توسعه پایدار ناکام بوده. جنگ اسرائیل و حمله و تجاوز اسرائیل بر فلسطین، کشتار غیر نظامیان، تلف شدن و زیر پا شدن حقوق بشر ایره به وضاحت به اثبات میرسانه. در پیوند بر افغانستان هم آنچنان کاری که باید در قسمت حقوق بشر، توسعه پایدار باید صورت میگرفت، متاسفانه صورت نگرفته. وس د هر وخت په پرتله نړۍ دې ته اړتیا لري چې د ګډ هوډ او ژمنتیا له لارې هغه ستونزې حل کړي چې هیڅ هیواد یې په یوازیتوب سره د حل توان نه لري. بنان جامعه جهانی در پهلوی کمک هایی که از چندین دهه در افغانستان فعالیت دارند بهتر است که بیشتر تمرکز سر قسمت های بنیادی و رشد اقتصاد بنیادی کشور بیشتر سرمایه گذاری کنند. ملګري ملتونه چې د نړۍ له سترو پیاوړو سازمانونو څخه دی، د 1945 کال د اکتوبر په 24مه د 51 غړو هیوادونو په ګډون خپلې چارې پیل کړې. دا سازمان 6 اصلي ارګانونه لري چې د امنیت شورای تر ټولو ځواکمنه اداره ګڼل کیږي. افغانستان هم د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ملګري ملتونو غړی شو. اوس چې ملګري ملتونو 8 لسیزه پوره کوي، لا هم د نړۍ ډیری وګړي د دې سازمان د هغو ژمنو د پلي کېدو تمه لري چې موخه یې د دایمي سوله، عدالت او برابرۍ رامنځته کول دي. د ډیپلوماټ مجلې په تازه مقاله کې ویل شوي چې په 2025 کال کې په پاکستان کې د امنیتي پیښو کچه له تیر کال په پرتله شاوخوا 80% زیاته شوې ده او درې ډلې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي، بلوچ بلتون پالانو او داعش خراسان څانګې په دې کې تر ټولو لوی ګواښ ګڼل کیږي. مقاله زیاتوي چې د دریو ډلو بریدونو زیاتوالی د مرکزي او ایالتي حکومتونو او سیاسي ګوندونو ترمنځ اړیکې نورې هم پیچلې کړي او دا وضعیت پاکستان ته جدي ستونزې او د سیمې ثبات ته ګواښ رامنځته کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که څه هم د اسیا د راتلونکي اونۍ د سفر پر مهال د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د لیدنې رسمي پلان نه لري، خو که فرصت وموند ورسره به وګوري. ټرمپ زیاته کړې چې له کیم جونګ اون سره یې ښې اړیکې جوړې کړې دي او په وینا یې که دواړو ته موقع برابره شي د لیدنې هرکلی به وکړي. ټاکل شوی چې ټرمپ راتلونکي اونۍ مالیزیا ته د یوې نړیوالې غونډې د ګډون لپاره خپل آسیایي سفر پیل کړي او د سفر پر مهال به د چین له ولسمشر سره هم وګوري. له تاسو خبرو ټولو همکارانو په مننه سره زموږ د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت لرئ.